هم په دې عرفه په ورځ کې چې دا فضیلتونه دي موږ له څه کول پکار دي یو پکې دا پکار دی په عام اوقاتو کې حفاظت د خپل سترګو د غوګونو د جیبې وکړو په دې ورځ باندې ډېر اهتمام پکار دی الحدیث کې راځي ام الفضل نبی صلی الله علیه وسلم څخه فضل دا وسرو د عباس رضی الله عنه زوی دی عبد الله ابن عباس ورور دی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم څخه شاته ناستو په دې کې څه زنانه را لید رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلې ته پوښتنه شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه له تپوس ورکو جواب ورکو دې فضل استدغه زنانه باندې نظر ولګي دو زنانه په دې فضل نظر ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې فضل مخ دې بل طرف ته راوړو بیا دې فضل دې بل طرف باندې هغه طرف ته قتل شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ دې بل طرف ته واړو څه عجیب محمد رسول الله اخلاقی انسانو اکمن تاسو یې څونه کنځري بم کوله څونه رتبت بم کوله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی دې او صحابي له صرف مخړی مګوره دې خو ګوره مګوره بیا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ګوره دا د ورځ ده چې چا پکې من حفظ فی سمعه وبصره د سترګې د غوږ او د جبې حفاظت وکړو غفر له الله به ته مغفرت وکړي دته ویل کی اخلاق انسان کې اخلاق پیدا کو تشدد نه پکار چې تشدد نه کار والو دا د امت سره خاصه اخلاق باندې دعوت او په خاصه اخلاق باندې مسله هغه ته بیان ول پکار دي هم نه دی ویلي چې ګوره رسول الله ته غوسه شوی ګوره زما مخکې دا کار کې او ته دسی او ته فلاني څونه خاصه اخلاق باندې رسول الله له ترغیب ورکړي دا حدیث څنګه تم شو په دې ورځ باندې د خپل غوږ د خپل جیبې د خپل سترګې ډېر حفاظت وکړي د دې لپاره چې الله موږ ته په دې ورځ باندې مغفرت وکړي او په هغه مغفرت کې دا غیر شو په دې ورځ باندې د جیبې د سترګې د غوږونو حفاظت موږ تاسو له پکار دی تسبیح تحلیلات پکې ډېر دي ها په دې ورځ کې مخکې هفته کې موږ تاسو ویل یو اذکار مطلقه هغه د عاشورې اول نه شروع شو او یو مقیده دي پس د فرض مانځنه پر ساکیده نو خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحیح روایت کې نه دي نقل کوم روایتونه جراغلی کمزوري دي هغه د علي ابن ابي طالب د عبد الله ابن مسعود او د نور صحابو نه نقل لي چې هغه به د عرفه د سار نه فرض مانځه په سیرستو د تکبیرات په ویل او هغه ایام التشریق مانه څلورم ورځ د اختره تر مازیګره پورې دې ته تکبیرات مقیده وي به پکې دا سنت مؤکد دي دا به سړی وي او دا د عرفه د سبا نه شروع کیږي په دې کې هغه اذکار مقیدم پکې رال الله دې موږ تاسو ته مغفرت وکړي او زموږ تاسو خاتمه دې الله په ایمان باندې کړي او د دې ورځو د خیر نه الله تعالی موږ تاسو نه محرومي الله دې موږ تاسو الفت محبت پیدا کړي او موږ تاسو ته الله تعالی امراض مصیبتونه چې موږ تاسو یې د الله ختم کړي بیماران دي الله یې روغ کړي خپل طاعت او عبادت ته وزګار شي سو قرضدار دي الله قرضونه ادا کړي نور پریشانه نه دي الله دې ختم کړي او زمون کورونه کې الله الفت محبت پیدا کړي دا به اتفاقین دا دې الله ختم کړي مسلمانان باندې کوم حالات کافر او راوستي دي الله دې کافرو حالاتونه د مسلمانان الله خلاص کړي او دا حالات الله په کافرانو باندې الټه کړي چې هغه په مصیبتونو باندې اخته شي او دا مسلمانان د هغه د پنځه الله پاک رو باسي هر ځای کې کوم ځای کې مسلمانان دي الله دې هغه تعاون او مدد وکړي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات